وروستۍ غوښتنه مې د پی ټی ایم له ملګرو څخه او همدارنګه ټي ډي پي څخه دا دواړه حرکتونه چې د پښتنو په سیمه کې فعال دي، یو نظامي دی یو مدني دی. د دې دواړو حرکتونو ترمنځ موږ مشر منظور ورور څخه همدارنګه د ټي ټي پي مشرانو څخه هیله کوو چې خپل انرژي په خپل میز کې مصرف نه کړي. سره دا زما خبره به کېدای شي د پاکستان په چارواکو باندې یو مداخلې په توګه وانګېرل شي، نه خو زما ورونه دي، زما ځان دي، زما قوم دی، زما ژبه میوه ده، زما دین خوره میوه ده ورسره. نو هلته چې هغه ځورېږي خو زه ځورېږم. نو موږ ضرورت لرو چې د دواړو ترمنځ اول پخلاینه وشي او کنه داسې ټکر ته زمینه برابره نشي چې یو بل ته ضرر ورسوي. دواړه ظاهرا لګیا دي د پنجاب د استعمار په وړاندې ودرېږي. نو ښه ده چې ټي ټي پي خپله نظامي مبارزه جاري وساتي او هغه چې د پی ټی ایم خپله مدني مبارزه جاري وساتي، خپل منځ کې ټکر څخه ډډه وکړي او د دې هر یو د یو بل سره تصادم چې ده هغه د پنجاب په ګټه تمامېږي. که ایډیالوژیک اختلاف ډېر ژورې وي خیر ده، اوس په ډبره کې دی مخالفت مه کوي یو بل سره. نو دغه زموږ هیله وه. اوس د پښتنو اصلي استازولي چې دا هغه پی ټی ایم کوي چې د پښتنو په جنازه کې د پښتنو په غم او درد کې شریک ده. نن پی ټی ایم منظور پښتون چې ده یو ډېره ښه اعلامیه خپره کړې او پاکستان پوځ یې هغه دهشتګرد بللی او د بشر د حقوقو ناقض یې ګڼلی او دا یې ژمنه کړې چې په بېلابېلو هېوادونو کې به اپیل کوي او دا کیس به ثبتوي د افغانانو د اموژنې خصوصا په سپین بولدک کې او په نورو ځایونو کې پکتیا کې شوې. دا لکه په تېره کې چې په څو کلونو کې په تېرو شلو کلونو کې په ټوله پښتونخوا کې په زرګونو په لسګونو زره پښتانه مشران قومي مشران تحصیل کړي اشخاص دی وژلي، اموژنه یې کړې ده. دا اموژنه اوس د ډیورنډ کرښې نه دې خوا ته راوښتې. نو پی ټی ایم خپل اعلامیه خپره کړې چې بره افغانان چې دي تر ډېره حده پورې اوس د ځوان نسل نمایندګي چې ده استازولي چې ده فکر کوي چې پی ټی ایم یې کوي او زاړه ګوندونه چې دي هغه په سیاسي معاملاتو کې ډېر راښکل شوي دي، سیاسي تعاملات ډېر زیات کوي د خپل ځان د ګټو په خاطر باندې. نو یو څه ګیله د ټولو پښتنو نه یوازې د برو پښتنو ورڅخه شته ده، د کوزو پښتنو هم ورڅخه شته ده چې د هغوی پوره نمایندګي هم نشي کولی. موږ خپله ورسره ډېر بېلابېلو ګوندونو سره چې اړیکې نیولې دي په بحثونه ورسره کړي دي. وویل چې که چېرته په وزیرستان کې، که چېرته په پېښور کې، باجوړ کې، دیر کې یو پښتون د پاکستاني پوځ لخوا شهید شي نو لومړی جنازه به څوک پورته کوي؟ د خپله دا اعتراف کړی چې لومړی جنازه به پی ټی ایم پورته کوي. ما څوک چې چا جنازه پورته کوي وارث د قوم هغه دی. نو اوس تر ډېره حده پورې پی ټی ایم نمایندګي کوي د ځوان نسل خصوصا د شعوري پښتنو په پښتنو کې یو ډېر زیات ملي حرکت او نهضت او رنګ ملي مفکورې